د ښځو دا رنګ سړي ډېر زیات خوښیږي چې دغه څو کارونه په دغه سړو کې موجود وي او هغه سړي دغه څو کارونه وکړي، نو د دغه ښځو ډېر زیات دغه سړي خوښیږي او مینه ورسره یو په دوه کېږي. هغه کم کارونه دي په دې ویډیو کې معلومات درکوم، نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې د دغه اهم معلومات نه تاسو هم خبر شئ او کور کې هم دغه خوشحالۍ یو په دوه شي. کتونکو که موږ وګورو نن سبا په هر کور کې جنګ جګړې پریشانیانې او ټینشن ډېرې زیاتې شوي دي. د دغه وجې ډېر کورونه هم تباه شول او طلاقونه هم کیږي. نو د دغه ډېر اسان حل دی چې دغه خوشحالۍ او د خپل ښځو خاوند او کم درمیان کې راځي، نو د هغې یو څو داسې رازونه کارونه دي چې وکړی شي، نو ښځه او خاوند به کله هم د دغه غلط سیټ ته یا داسې طلاق سیټ ته یا دغه جنګ جګړې سیټ ته لاړې نشي او په دغه کارونو سره دغه خوشحالانې نورې هم یو په دوه کېږي. هغه کم کارونه دي. نو کتونکو اولنی کار خو دغه دی، کم سړی چې بهر کم معاملات دي او هغه معاملات کور ته یونیسي، کور ته په خوشحالۍ خندا باندې دننه شي او خپلې ښځې سره کیني، ښایسته نرمې خبرې وکړي او په خوشحالۍ ورسره خبرې وکړي. د بار کمې ترخې او کم سخت خبرې وي، کم ټینشن یې هغه کور ته دننه نه کړي. دویم دا چې د ښځې کم خپلوان راغلي وي یا کور کې نور داسې ښځې وي، د هغوی په مخامخ د خپلې ښځې بې عزتي ونه کړی شي. په دغه دوو کارونو سره چې کومه ښځې له درد محسوسیږي، په خولې نشي ویلی خو محسوسیږي او هغې سره مینه کمیږي، نو دغه دوه عادتونه چې کم چا کې وي هغه د ځان نه وباسي او دغه خوشحالۍ او د دغه خبرو نه دې تیر شي او خپل کور ښځې سره ښایسته کړي او ښه مزو سره دې ژوند تیر کړي. دغه دوه کارونه په ځان کې راولئ، نو زندګي به هم خوشحاله وي. یوه دا چې کور ته په خندا خوشحالۍ دننه شئ، او دویم د خپلو خپلوانو په وړاندې د خپلې ښځې بې عزتي مه کوئ. دغه دوه اصول، دغه دوه کارونه وکړئ، نو ژوند به هم ښایسته شي.